دوست د پیښو شوم نه چې پرشتو پسې راتلی نو 3 جوړې خورې سپلای شلولې وي ها تا له چا ښځه در کوله تا پسې کله چا رشته درلېږه او زه تا پسې کله درغلې دا خو د مشرانو فیصلې وې د مشرانو فیصلې دي تا خو چې هغه یوه قبر ته ښکته کړه الله دې وبخي الله دې وبخي ډېره ښه ښځه وه ما ته خو ډېره ګرانه وه زما مخکې به د هغې باس نه کې ولې نه ستا باس کو تا هغې باس به نه کې تا ته خو دونه ژبه ده ما سره دونه ژبه نه ده ما سره چې په نکاحنامه کې څه لیکلي دي به ماله راکې څه به درکې څه به راکې تا کور لیکلی دی نه ګورې په دې ټالونو باندې به نه زانګې را زانګې ګورې نه دا واده نه خو مخکې تا په دې ټالونو داسې زانګل را زانګل چې هر څه به دې دي زار شم د ساده ګل بچی نه چې څنګه مې دا زوی ساده ګل دقه شانتې مورم ساده ګله وه ما سره چاته دا باس نه دی کړی نو لیونی دې کور ته راوستې او باس بیا سره روغه جوړه وه روټۍ چاته په سپېمو باندې نه وه منډلې اوس تا په کان ژبه ورته نه وه خیر ماره دې جوړه کړې په بازارونو کې به خیر غوسته ما ته پته نه لګي څه خدای دې داسې وخت په ما نه راولي چې هغه په بازارونو کې خیر غواړي دا ته څه ګډې وډې خبرې یو خبره ده یا به ما ته دا کور بیلې او یا به نن ورځ کې زه ځمه وایم ما دې ټالونو باندې مه زنګوم ما دا خوبونه وینه پېچ وې که نه دا د ساده ګل په نوم دی او دا د هغې په نوم و د مور په نوم یې نو تا له چا دویمه ښځه در کوله که ما دې راکولې بانه زه کړې یم سلام علیکم هر وخت په بارډر باندې راځو یو درس دروس شروع څه چې خو پر امثال بچې ته خو ما ته اول ته ووایې که نه چې دا واسکټ دې ولې الټا اچولې دي راځي دا موسمیات والے ویلي دا 2 ورځې به نور ډېر کېږي نه مې داسې نه دا زما سنت دی او دا تیلې خرابه شي سر خوړلي خو دې نه به دې بیا چاته په تیلې کې راوړې پلار یې وایي د ده نه به انجینیر جوړ هومه دغه انجینیر دی که نه څونه قابلیت دی پکې انجینیر نه زه به دې پایلټ جوړم ججونه بایلو جزونه ته منځې بکل کې ناست یم دقه اوی بیبي پارت 2 تاره ولې کار درلودي د څه بیبي زه ستا بیبي یم څه الله دې ستا غوندې زوی ماله نه راکوي وایي ته زما د پلار ښځه نه یې زه نه پلار دې ښه دی یم ستا مور نه یم ناشکري مه کوه په بچو پسې به ړانده شي ما دې خدای ړانده کړي چې داسې ماله خدای راکوي شهزاده دې شهزاده بیبي شکر وباسه چې تا ته بیبي یم زما په شان د زوی به تاله الله درکړي هسې لرګي سمسۍ به وي زما حسن ته وګوره ستا د حسن ما ته پته لګي د مخ نه یې تور دشکې جوړ شوي دی دادی دا زما د حسن داسې سوځي وایي حسن مې لمبه ده نظر مې دماکه ده داسې راته مه ګوره په زړه سورې بچې بیبي لیونی بشي الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې زه ستا حسن ته لیونی کېږم هلته یې د پلار ډېر حسن دی که نه الحمدلله ما ته دې ورته وګوره هټه کټه نوجوان دی تا په ناسته باندې کوکر جوړ شو ورځ تر ورځه پلنېږي خو عقل او غیرت په کې را نه شي نو په دې کور کې خو یوازې زه نه یم ته خو هم پکې ته دې پکې داسې پلنه چې بیا هم زه خپل عزت دغه شان کړی یم دوکمار سړی او ټول عمر دې را سره په دوکو تېر کړه نن زه ځمه او زما اته وروڼه دي هغوی به تا نه دا تپوس کوي واده دی و د ماښام کې شمې وړي باندې څوک څه کوي بوډا چړي مزه اشاره شه ماسپښین نوټې به راچره وخورئ مزه اوس په کفیر په عدالت خبرې کوو ځان له د وکیل غم کوه او زه لاړم دا شهزاده توره دې تېره تاسو به د چا څوک یې دادی د عدالت ته ما ځان ته بوځي ښه دا څنګه په دې داسې څه دی که نه چې اترونه دي په چته لښتې کې به مړ پروت یم ورځم چې راځای کوم دادی خبره ده دادی کور ته نه دی خالي شو ما کور دی زه پروت یم کور ته ما دی جګړې بېدوي کړي کرم کم دی پاچا دا کلي بلا پسې خوري څه څنګه باندې د کلي دا خلک به څه وایي د کلي خلک څه وایي د کلي خلک په دا وایي چې سپک دت واده کړی دی او ښځې سره په غوبل دی په لار داسې مه کوه ځکه چې زمان په دې کلي کې چې لږ عزت شته
نو بس چې کوم لږ ډېر دی به دې په دې لارو کې پرېږدي ما ته پته یې چې ته به ستا د ته لاسو پېښ شوکار دی خبر خبر دا وغواړه اول نه څه کوي ضرور راځه دې کې ستاسو کار نشته ښه بیا وروره زه یې پېژنم نه ما پسې شوې ده چغه را پسې شاته وایي دا ولې څه ګټې وټې خبرې ته بوډا سړی او دې ښځې پسې منډې وې والله که ما ته زه ته څه ګټې وټې خبرې کوې دا ستاسې یم ته زما ښځې دروغ وایي ته د دو عمر ته وګوره ته زما عمر ته وګوره دروغ وایي پېغله ښځه رامله او ته دا چې دي نو پازابې الکه په ایمان خبره خو مې وله که نه دا زما خپله خبره بس یا به پردې ښځې پازابې یا که خپلې ته به ګوره سمه سیده ده دې خوا دې خوا ځه مړه Oke, berapa kau desa? Assalamualaikum, ma. Tengah lagi, tengah tengah. Cai, wahai pakai deh tadi. Apa sih? Ada, mula belum ya kalau kerja aku dilihat tak. Mama kan kalau ni, tak kurang ya kalau kurang mai, atau ya kiri kiri. Rasa apa sih? Kurang mana roti berapa? Tak apa nak tu, ah? चढ़ाई अबे रोड़ी में मुझे कब शब्द बदलेगा उस लेता हूँ चढ़ाई हाँ बस दवा का दवा आता कब खा अरे मैं खेल गिरा था गजल मदल दर्द करना बस वो भी मेरा था पर आवाज़ ऐसा क्यों कोल के क्या ना आपको ने सिखा देखा ना ये बकम कोल की बीच पाखी है जी करना कोल पर काट के बड़ा बालक दरा करने लगी लम्बी इतनी माते साथ जी हाँ जरा खेलते कर दे चढ़ा لا هو تروشكا روڑے کھانے لگو مافا کبھی ہمارے کیا نا کبھی آخر دے دی ہاں روڑے کھانے کو زعلان وی کوچه ته چانس پکې ولګېده زم چې کوم دی یو ځای ته لاړ شم خالي لاس ته نه हमारा बगल चढ़ा कर तेरे से क्या होगा जितना डर हुआ अब तरकारी में बोर के खोद रखा ना अरे नारे और बड़ी बनेगी अब जो रोटी लाना बाजार में घर में ये दवा ना दोगे हाँ अल्लाह ने क्या मैं आपका बेगम वाला सुनना खा नहीं पर माँ बस ये करे मोर में अगर दिन मोर में ना आखिर जो आखिर जो रुकड़ी वही दवा पर माँ बस ये की हाँ ये खर्चो माँ आखिर पेपर में जी आखिर की भैया मैंने रेड़ा भाई जो खा उसे रोटी लाना बाजार में वो तरकारी हो गया तो उधर को पैसे जो खोल खा उधर जा रेड़ा भाई जाओ ذره زخه د التباك هذا لوجي مرشق الموت مالتوش كده مخكور دي لا خلاص دي شوف في نازل وعليكم السلام سنجا مزيكية خير انت تسوي ذا كور خاصي كورة والله شارة تجي انت تيو كسوي ها نو كان ذاك مو خرسويا خاصي والله نو ممكن ده درشو كنا ممكن مين لبا رازي بيقول أقول بشر كور رازي لا سوق بنشتري رازي لازم نكون یو کمره پکې دا یو کمره دا نه دا پکې دا کور د پلوړو زین او دا ته یو څو مرده دي یاره دا خو تقریبا په خواني کور دی لکه په بون باندې نه په خلاص باندې کور دی اصل خبره دا څه نه ده دا مو خرڅونه خو زموږ مشرانو وی دا به خرڅ کو او په پټي کې بدل لپاره خپل پټي هم دی کې بدل له کور جوړ بس صحیح ده موږ یو واخلو موږ جوړم محمد
صحیح ده بس دا ذکر دی کنه د دې خو مونږ 10 لک روپۍ بس غواړو 10 لک روپۍ ډېرې نه دي یو کار دی یار نن سبا ځینې ډېر ګران دي او ستا په چې په څو خوښي بس پاکه خبره کوم زه به 9 لک روپۍ درکوم نه خلک بس ته خلک هم ټیک دي دا بس عمره پوره نه خطر کوم پوره نه خلک بس ځکه کړه اوس کمرو وګورئ بس السلام عليكم هلا السلام بخير يلا نادسه اسپیټال ته راغلم کنه تاسو په کوم ځای کې ګرځئ کور اخلو د کور درالو کور تاسو په کمرو کې نه ګرځئ نو کمرې کې کولې کتیم کنه کمرې ته یا کور ته چاله دې دیکھلې تاسو چیرې ته بوز ددنه څنګه نه دا کور خو زما کور دی تا کور نه دی د کور ته موږ په 9 لک روپۍ راکو اله خدای سلامه دا خو چاله خبرې نشي کولې نو تاسو سره بیا څنګه وکړئ چې منه خلک روپۍ درکو مره تا ته ما سه په خپل خپل باندې خبره وکړه نه چې د بخره باندې خبره وکړه هغه خبرې نشي کولې چاله دی نو څنګه تاسو خبره وکړه مې سره په کې راسوي قسم په خدای مليشتغل ټول وایي انا لا اسوي لا مزه سیری ته ما کولې ښه تسنه ستاسو د دونو نه کنه ریخه سړیو دا معنی دا روایتات زاری مینه تو کرا ځات شوي الله دې پاغین مکه ډکه کی لور خور چې واده کی کنه بیا وکړه زېنی سم خبره کوله ولې خپل کور وانه سر ته پړلې ما پسې دې سوالې نه لیکي او به کوم نه پاتې کنه خیر دې راځم او بلی کی را پسې کو دیونه لیکل کنه راکم عمل چې مې سره پلار کیو کو په خلکو مې وډا بوله نو بیا به وډا بوله سم شخه انده څه کنه چې وس خیر دې نیم ستاو نیم د چا دا ګل نه غون زما هغه کې عقل کم دی بل از به خرج کی ا د چرګان په جواره کې به بیلی نو څه ولا ژوند دی یما څنګه باغونه یم ته به جم دی او دا به خرسیږي سوي ها ته راځم هغه دې بودي قسمونه به خوري تبه هغه ساس دی وای خوري موږ دما عمر کور خرڅ کو دی وکړه هغه غدا څنګه ځل هغه چې اړه انت سره څنګه زما او کور زماره او مې ورته کې الله زما د کور نم خو درمسال جوړ کړی دا پردي خلک څه کوي یا خو نه انجنا دا مېرمنه چاړه دی او یې شو ما کور ته راوځه او دا څوک دی دا پراپرټي هغه موګه ا پراپرټي کې چې خکړې دا کورونه غلي پرې دي الله یاله دا نه دا واو من نه هلا په واوسی دا کور ده خاطر یا الله زما دې ها چاړه دی نه به اوس څنګه وکړه دا کسر خوللې ته ما سره دې کور ته پرې خو چې زما په کور کې بیا بای کیږي ما خو دې ډوړې رړه کنه کپانی هغه چاړه دی وای موږ سره خبره وکړه موږ دې کور وانه دا څه چل دی کنه چې بس اوسم په دې میدان به تاسو نه خلک روپیا ورکړي دي او دا څه وایي دا څه دی چې چاړه دی وکړه چې ما کور ته نه ما دا ډوړې وکړه ها یې دې په خپل ځبا کې تاسو دا وکړي اوس په چې کم دې دا شیشه دوشي کنه دې و چې ما دې پیسې نه دی راکړي نو بس دود کا دود پانی کا پانی تلاشي ولا ولا تلاشي والا ها وکړه خبره دروغ وه نو وره پولیس ته مې ټلیفون کړی چې راشه ته موږ کور ته راغلی تلاشي والا والے هغه دې خدای دې دویانې دي بیمار دی بیمار دی نشته دا پیسې مې دې کنه سره اځه چټی دې په دې کې ما هغه دې موږ پیسې ورته وځو چې تاسو پیسې ورکړي هغه سره به وینا سیکړي قسم ته وله نه هلا روپې لانو کم خوالاړي الله دې تبا برباد کړ ټیم لاور نه جوړ شي دې قسمونه څه شي هغه څنګه 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 وای پیسې نه لاله پیسې نه لای دې په دې کې باندې ورې هغه غره څه خلاص شي پیسې وزاته اوس پولیس ته ټلیفون کوم ها په پردو کور باندې کوي زور مونږ کولې په ګوټو ګرځي دا چې راځي بابا دې په ګوټو کې دا وې مونږ دا کور اخلو ما ته دا وایا کنه چې دا تر اساس
سخیار صلاحانه چې ته پردي خلک ډوډۍ له راولي په خپله خو موږ نار ناست یو په پردو خلکو بس ډوډۍ خیلی نه خورئ. مېلمه دې مېلمه دې فريدة كيف بدي بركاتي بيبي يو وجه الله لا para موكو كنا لكن سوى بركاته دا څنګه ساده ګوله کنه چې ګوره موږ چې وتون کنه دغه خجله دغه ځای کې پرته ده لا بس خشاك يا دي دا څه چا کنه چې دې ته خو یو تیری و هذا لا تخبر يقول كده ما ادري تقولش بدي خوب نجي كوي ولا ورده مال بس ورشه پسې بس سبا دي لا هو قلنا عن شو بيجي يا مريض تدري والله ما سمروكا ولې دا خو خبرې کولی شي خبرك ولا شيء ولا تدري ماما يجي خو دخلك روبيلي